دریم حق د بچي دا دی چې کله دی پیدا شي نو دته ښایسته نوم کیدي، ښایسته نوم ورته کیدي. داسې نوم ورته کیدي چې د معنا په اعتبار سره صحیح وي، ځکه د نوم په مسما باندې اثر وي. څنګه اثر وي؟ تا د چا علي نوم ایښی، خپل بچي له دې څه نوم ایښی دی؟ علي. د خپل بچي نوم دی علي ایښی دی، ټیک شو. نو چې کله دی رالو شي او د علي رضی الله تعالی عنه سیرت دی لولي، د هغه د ژوند حالات لولي، نو دی به چې دا نوم خو زما علي دی که نه. نو دی به کوشش کوي چې د علي رضی الله تعالی عنه کوم اعمالو چې هغه په ځان کې زه لاګو کړم، په ځان کې موجود کړم. د یو بچي نوم تا ځان لا، ستا بچی دی، تا ول نوم حسن ایښی دی، تا ول نوم حسین ایښی دی، تا ول نوم عمر ایښی دی، تا ول نوم ابوبکر ایښی دی. ته دغې صحابو تاریخ چې دی لولي، نو دی به چې دا نوم خو زمام دی. نو پکار ده چې د دغې خلکو دا کردار زه خپل کړم. نوم ورله د صحابه اوږده، نوم ورله د پیغمبران اوږده. نبی علیه الصلاة والسلام د خپل یو زوی نوم ایښی ابراهیم، ابو الانبیا، د پیغمبرانو کم پلار ابراهیم علیه الصلاة والسلام، د هغه نوم ایښی د خپل بچي. نو مطلب دا دی خپل بچي له نوم د نیکانو خلکو نوم ږدا، یا داسې نوم ږدا چې د معنی په لحاظ سره صحیح وي. غلط نوم به ورله نه ږدي. نن سبا مصیبت دا دی مونږ ته وایي نومونه ووایه، استاد صاحب مونږ چې ورله نومونه ووایو ټیک شو، نو وایي دا خو ټول زاړه نوم